زما د ایمان او د اسلام خبرونو استخاره او مشوره داسې او عمل داسې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا. استخاره مطلب دا ده چې الله نه د خیر غوښتنه، او د مشورې مطلب او مقصد دا ده چې د خلکو سره مشوره او صلاح کول. انسان په خپل ژوند کې ډیر کارونه او ډېرې پریکړې کوي، بعضې وړې وي، بعضې غټې وي، بعضې سفر سره تعلق ساتي، بعضې تجارت سره، بعضې وخت نکاح سره او هجرت سره. ځکه انسان په خپل انجام باندې نه پوهېږي، د کار عقل محدود وي، نو الله رب العزت دا کار کې انسان د پاره خیر اچي کوم کې چې استخاره وشي. دا خپل کار د الله رب العزت علم تسپاري، الله حکمت تسپاري، ځکه بنده عاجز ده او الله رب العزت لوی ذات تعلیم بذات الصدور ده، د کارونو په انجام باندې پوهه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم بارک راضی هغه صحابه کرامو ته استخاره داسې ښودله. صحابي فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم بمنت استخارة داسې راښودله لکه څنګه به چې موږ ته قرآن کریم را زده کاوه. نو د مشورې او د استخارې حکمت هم دا ده چې مشوره کې عقلونه یو ځای شي سره، نو د خطا امکان کم وي، ځکه انسان خطا کیږي، او د سره د خلکو یووالی او احترام هم زیاتیږي. او الله رب العزت په مشوره باندې د الله نبی ته فرمایي چې مؤمنانو صفت دا ده وامرهم شورا بینهم، په خپل مابین کې سره مشوره کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم با صحابه کرامو سره مشوره کوله. لکه د خندق کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق غزا کې خندقونه وصل، نو دا مشوره سلمان فارسی رضی الله عنه ورکړې و. او صلح حدیبیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورځ باندې ام سلمہ رضی الله عنها سره مشوره کړې و. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي من استخار الله وشاور المؤمنین ثم عزم لم يندموا. څوک چې الله استخاره وکړي او مؤمنانو سره مشوره وکړي، نو هیڅ کله به د پښیمانه نشي. نو د استخارې ترتیب داسې د زما عزتمندو چې استخاره به داسې کوي، نیت به داسې وکړي چې فلانی کار کوم، مثلا سفر، تجارت، بل کار، 2 رکعاته نفل منځ وکړي، او زړه کې به دا اراده وکړي چې دا مونږ د استخارې دپاره کوم. سورة فاتحه نه وروسته که اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون، دویم کې سورة اخلاص ولوستلی شي، دا سنت عمل ده. او بیا هغې نه وروسته هغه دعا ویل چې نبی علیه الصلوۃ والسلام موږ ته استښودلې ده اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. تر اخره پورې انشاءالله بیا به موږ ذکر لیکلو په بڼه باندې، او دا ویل پکار دی. او استخارې نه هدف دا نه وي چې سړی د حتمن بعضې خلکو خوب وویني، بلکې هدف دا ده چې الله رب العزت ستا د پاره د خیر لار آسانوي، الله درته کې خیر اچوي. او که چېرته هغه کار کې شر وي او استخاره دې کړي، نو الله پاک هغې دپاره خنډونه درته رامخته کوي، نو هغې کار نه د انسان زړه اړوي. نو الله رب العزت دیو چې موږ او تاسې د الله نبی صلی الله علیه وسلم په سنت عملو باندې عمل وکړو، په هر کار کې استخاره او مشوره وکړو،
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.